دا صحابه په باره کې راځي دیو به د احادیث ډېر اهتمام کوو د هغې د یادولو او په هغې باندې د عمل کولو. د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په باره کې راځي چې دی به د شپه 3 حصې کوله، ځکه د ټولو نه زیات احادیث چې نقل لی هغه د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه نقل دی. دا غین اسې د سینې نقل بلکې هغه به د احادیث اهتمام کو، دا غي د زده کولو، دا غي د حفظ کولو. نو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ به د شپه 3 حصو باندې تقسیموله. په یو حصہ کې به خوب کو، او په یو حصہ کې به تهجد کول، او په یو حصہ کې به احادیث یادوله، هغه به تکراروله، دا غي حفظ به کو. دغه شان ابو موسی اشعری او عبد الله بن مسعود دیو بناسو، دا دوه صحابه د پیغمبر، او دیو به احادیث دغه مذاکره کوله، هغه به یادوله. دغه شان د علی رضی الله تعالی عنہ نه نقل لی چې تاسو د احادیث زده کوئ، هغه تکراروئ، هغه دوهراوئ. کدا تاسو نه کوئ نو دا بس تاسو نه هیر شي. دغه شان د عبد الله بن عباس نه نقل لی چې کله تاسو زمونږ یو حدیث زده کوئ، یو حدیث واورئ، نو داغه مذاکره کوئ، هغه یو بل ته اړوئ چې دا تاسو ته یاد پاتې شي، تاسو نه هیر نشي. نو پیغمبر علی السلام هغه چاته دعا کړې ده چې حدیث واوري، زده کی، او به بل ته ورسي. پیغمبر علی السلام چې کله وفات کېدو یو وصیت یې کړی. پیغمبر علیہ السلام فرمای ترکتو فیکم امرین، زه استاسو نه روان یم او وفات کېږم، او زه په تاسو کې یو 2 څیزونه پرېږدم. لن تضلوا ما مسکتم بهما، تر څو پورې چې تاسو په دې 2 څیزونو باندې منګولې لګولې دي، دام کلک رانیولې دي، هغې باندې عمل کړی دی، نو تاسو به هیڅ چرې ګمراه نه شئ. 2 څیزونه پرېږدم، کله چې تاسو به دغه 2 څیزونو عمل وکئ نو تاسو به هیڅ چرې ګمراه نه شئ. یو کتاب الله و سنت رسوله، یو د الله کتاب د قرآن، او بل پیغمبر علیه السلام سنت احادیث. پیغمبر علیه السلام په دې وصیت کړی چې تاسو قرآن راونیسئ او د قرآن سره احادیث راونیسئ، په هغې عمل وکئ، هغه زده کئ، هغه بل ته ورسوئ، نو تاسو به هیڅ چرې ګمراه نه شئ. و چې څوک احادیث نه مني، د هغې نه انکار کوي، هغې ته د مجوسو کتابونه وایي، نو دا ګمراه دی. بنص الرسول، د پیغمبر د دغه وینا مطابق ګمراه لاسه کوي چې هغه کافر دی. څوک چې د احادیث نه مني نو د اصل کې قرآن نه مني، او د په قرآن نه پوهېږي، ځکه احادیث د قرآن د فهم د پاره، د قرآن د پوهې د پاره، او دارنګې په قرآن باندې د عمل لپاره دا ضروري دي. یو سړی احادیث نه مني، وایي زه قرآن منم، نو دی نه په قرآن پوهېږي او نه دی په قرآن عمل کولی شي. لکه د هغې یو څو مثالونه هغه مونږ ذکر کوو. یو مثال دغه د اسلام هغه 2م رکن دی منځ. قرآن کې منځ هغه ذکر شوی دی اجمالاً، بس الله فرمایي چې اقیموا الصلاة، تاسو منځ وکئ. نو د دې منځ چې کوم تفصیلات دي هغه په احادیثو کې ذکر دي، لکه دا تکبیر تحریمین واخلا تر تسلیم سلام ګرځول پورې، د دې ټول تفصیلات دا په قرآن کې نشته. صراحتاً دا په قرآن کې نه دي ذکر، بلکې د هغې وضاحت او د هغې تفصیل په حدیثو کې ذکر ده. پیغمبر علیه السلام صحابو ته بیان کړی دی، او صحابو د پیغمبر نه زده کړی دی، بیا د امت ته رارسولی. دغه شان دا کم چې د احادیثو نه انکار کوي، یو خو دوی منځونه هم نه کوي. هغوی وایي چې دلته قرآن کې چې کوم صلات ذکر دی، نو د دې صلات نه مراد یو نظام دی، نظام شرعي، چې تاسو اقیموا الصلاة معنی تاسو په ملک کې د شریعت نظام قائم کړئ. خا چې دغه ته مراد شو، نو قرآن کې خدا فرمایي اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم، تر اخره پورې د آیات د سورۃ المائده، چې کله تاسو مانځه ته ودرېږئ او تاسو بیا اودس یې، نو تاسو اودس وکئ، مخونه وینځئ، لاسونه وینځئ، په سرونو باندې مسح وکئ، خپې وینځئ. نو د دې خدا مطلب نه دی چې کله تاسو په ملک کې شرعي نظام هغه نافذوئ او هغه راولئ او د هغې دپاره کوښښونه کوئ، نو تاسو اودس وکئ.
چې څوک احادیث ته رجوع نه کوي احادیث نه انکار کوي نو هغه د صلات په معنا نه پوهیږي او دغه معنا چې کم کوي د نظام دا غلطه معنا ده او دا په قران سره معلومیږي چې دغه معنا غلطه ده لکه دغه آیات ما ولستو د سورۃ المائده چې کله تاسو منځ ته ودرېږئ او بیا ودسئ نو اودس وکړئ د دینه دا معنا غستل چې کله تاسو نظام ته ودرېږئ یو شرعي نظام ته ودرېږئ یو شرعي نظام راولئ نو هغه ته اودس وکړئ دا معنا خو چرته نه ده دغه شان د دې صلات کې جنازه هم داخله ده جنازه ځکه دا هم منځ دی صلات جنازه د جنازې منځ دا په قران کې داغه تفصیل اغه نه دی ذکر حالانکه دغه چکم منکرین حدیث دي دا حدیثونه انکار کوي هغه د خپل مړو جنازې هم کوي نو دیو په دې جنازه کې سوي دا به 100 تکبیرات کوي او په هر تکبیر کې به دې سوي دا په قران کې نشته دا په احادیثو کې ذکر نو تاسو بیا د جنازې په خپل مړو باندې ولي کوي تاسو خوای د صلات نه مراد نظام دی او بیا چې مړ وشینو دغه جنازه کوي دغه جنازه په قران کې نشته ولې بیا په حدیث عمل کوي چې د حدیث نه انکار کوي دغه شان ویم بل هغه زکات ته زکات قران کې زکات ذکر دی واتو الزکات تاسو زکات ورکړئ ډېر آیاتونو کې دا مجمل ذکر دی د زکات تفصیل وضاحت د په احادیث کې دی چې په څومره مقدار کې به زکات ورکړي که انسان د داغه سره سل پیدي نو آیا پدې کې هم زکات دی یا مثال دغه په پټه کې یو دړی غنم وشي یا جوار وشي نو آیا دې به د دینم زکات ورکړي داغه مقدار به څومره یا سره زر شو سپین زر شو روپۍ شو ساروي شو دانې شوي د دې لپاره چې کم مقدار دی داغه لپاره چې کم نصاب دی لکه په سلويختو کې 1 روپۍ ده په دیرشتو واغانو کې وغواده وغیرہ داسي په 52 تولو چاندې سپینو زرو کې هغه زکات دی دا نصاب دا خو شریعت په قران کې الله نه دغه کړي متعین کړي نه دې ذکر کړي په صراحت سره بلکې د زکات چې کوم مقادیر دی مقدار دی دا غي چې کوم نور تفصيلات د حدیثو کې ذکر نو خامخطبه چې د زکات په معنا پوهیږي نو تب رجوع کې احادیث چې څوک حدیث نه مانی هغه د زکات په معنا باندې نه پوي د په قران باندې نه پوي دغه شان بل هغه روزه په قران کې ذکر ده اجمالا او بعض تفصيلات هم ذکر دي چې د سحر د تر ماخامه پوری او په دې کې تاسو اکل او شرب مکوي وغیرہ داسې تفصيلات سره قران کې هم ذکر دي لیکن نور دغه زیات تفصيلات په حدیثو کې ذکر دي بل حج دی د حج قران کې ذکر دی خو لیکن دغه تفصيلات هغه په حدیثو کې ذکر دی پیغمبر اسلام چې کله اخره حج کو حجۃ الوداع باقي صحابه ته وی چې خذوا عني مناسککم زمانه د حج طریقې زده کوي دغه شان د زواج نکاح دم قران کې ذکر ده خو لیکن بعض محرمات بعض زنانه چې دا غي سره نکاح هغه حرام ده دم قران کې ذکر دي لیکن بعض محرمات هغه په حدیثو کې ذکر دي لکه خرزا او ترور یا وریرا او ترور دا ته په نکاح کې نشي جمع کول نو چې کوم احادیث نسوک انکار کوي دا غوی نه مونږ دا تاسو کو چې آیا خرزا او ترور یا وریرا او ترور یو د مور د طرفه تروري یو د پلار د طرفه تروري نو آیا دا ته په نکاح کې جمع کول شي کنه کویل شي جمع کول شي بس قران آیات پیش کا او کنه شي جمع کول نو دا مو خای په قران دا خو په حدیثو کې دی پیغمبر سلام فرمایي چې پسړی باندې حرام ده چې هغه په نکاح کې دا دو زنانه چې هغه اوریرا او تروروي یا خورزه او تروروي د دې جمع کول په نکاح کې دا حرام ده دغه شان بعضی بیوع دي اغستل او خرڅول قران کې خو اجمالا ذکر دی چې وحل الله البيع وحرم الربا الله بيع حلال کړی دا او سود حرام کړی دغه شان په احادیثو کې بعضی انواع د بویو هغه ذکر شوی دي چې شریعت داغه نه منع کړل رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه نه منع کړل لکه یو بیع دا چې مسلمان لګیا دی د بل سره بیع کوي خبره شروع کړی دا د یو سیس د اغستو خبره روانه ده او ته داغه د پاسه ورځو دغه شی ته اخلي
د یو مسلمان په بیع باندې ته بیع کې دا شریعت منع کړل حدیث کې د دین منع راغل قران کې دا نه ذکر دغه شان بیع د نجش یو شی ته نه اخلي او بل کس په ورته زی لکه بعضی د دکاندارانو داسې کسان کې نه ولي چې کله یو گاهک ورشي او دغه دکاندار نه یا دغه بارګین والنه یا یو ساروی والنه یو شی اخلي یو بیع کوي نو بل کس پیراشي هغه ورته وي کته دا پته نه اخلي دا گاڑی کته پته نه اخلي نو زه ته اخلم اصل کې داغه اغستل مقصد نه وي بلکې تاپی ورته زی د شریعت د دینه منع کړل نو دا خو قران کې نشته دغه شان چې یو قافله را روانه ده او ته په لار اخلي لار رسیدل نه ده منډهای ته دکان ته ګودام ته نه دی راغله او په لار ته شی اخلي د دین شریعت منع کړل یا دا کم انلاین کاروبارونه شری یو شی ستا په قبضه کې نه دی ستا په لاس کې نه دی ساسره موجود نه او ته په هوا کې خرڅې داسي انلاین چې کم کاروبارونه لري بازي دا من دي دا خو په قرآن کې نه دی ذکر دغه شان یو بیع مسرات یو ساروی دی او داغه په غولانځ کې تا شوده حصار کړی دی شوده په کې بل کړل دي لپاره چې دا مشتری غستون کې بدی دوکې شي چې کله هغه دا ساروی واخله کوړه بوزي نو ډیر شوده بولو کې به ورو کمیږي اصل کې دا دوکه ده دا خو په قران کې نه ذکر کنه قران کې خودي چې الله بیع حلال کړی دا او سود حرام کړی نور داغه وضاحت په حدیثو کې ذکر ده مخکې مونږ ویل چې په قران سره عمل کوي داغه لپاره احادیث ضروری دي په قران سره پوهیږي داغه لپاره احادیث ضروری دي احادیثونه بغیر انسان په قران نشي پوهیدای احادیثونه بغیر انسان په قران عمل نشي کولای بل په قران کې حدود ذکر دي سزاګانی د غل سزا په کې ذکر ده چې کله یو غل غلاو قران کې دي تاسو داغه لاس کټ کړئ وس دا آیات ته نو کچا 10 روپۍ غلا کړی یا 100 روپۍ چا غلا کړی نو قران آیات خدا دې چې داغه نه لاس کټ خدا لاس د دې اطلاق کېږي د ګوت نواله تر هغه ولي پوری د وګي پوری نو دا لاس په کم ځای کې کټ کې په دې مړون کې به کټ کې ک پسنګل کې کنا په دې ترخ کې به کټ کې دغه شان په سمره روپو کې چې چا غلا کړي نو پاکي بلاس کټ کې د دې وضاحت خو په قران کې نشته بلکې دا په احادیثو کې دي قران کې خو بس دا دي والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبوا د غل سړینا او د غلې خزینه لاس کټ نور دا غي چې کوم مقدار دی هغه شریعت خو ده دغه شان بعضي طعامونه دي خوراکونه دي هغه دغه تفصیل چې هغه نه منه دغه حرام دي نو دغه تفصیل په حدیث کې دي قران کې دي حرمت علیکم المیتۃ والدم پتا سو باندې مردارا او پتا سو باندې وینا دا حرام ده دغه شان په حدیث کې ورسره مه هغه ته مستثنا ده او بو کې مه په خپل مرګ باندې مړ شو مردارم دی ته وای چې هغه ذبح نشي په ذبح شرعي سره په خپل مرګ باندې مړ شي او بو کې مه هغه مړ شو دا مردار شو ولیکن شریعت وای چې دا حلال دی دا قرآن کې نشته دغه شان دا جګر اینه چې ورته وای دا یو جامد وینه ده او دارنګي تورې دا شریعت حلال کړل کنه دا وینه ده او قرآن کې دي چې وینه الله حرام کړی نو ته به اول خوري د دې حلت او حلال واله د حدیثو کې ذکر دي دغه شان بعضی ملابس دي لباسونه دي قرآن کې داغه صراحت هغه صریح هغه من نشته خکارم من په قران کې داغه نه نشته بلکې په حدیث کې دي قران کې خدا دی قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده یعنی دا زینت او دا ډول او دا خایس دا لباسونه دا چانه دي حرام کړ لکه د مکی مشرکین وبا په حالت د طواف کې پزان باندې جامع حرام ولې په لغړه باندې به طواف او الله داغه درد د پاره دا آیتونه نازل کړل چې دا خو لباس ته دا جامه دا خو الله د انسانانو د پاره حلال کړی دا تاسو ولې پزان حرام و مطلب دا د ټول لباسونه هغه حلال ولیکن شریعت بعضی لباسونه بعضی جامې هغه حرام کړی دي منع کړی دي لکه درې خمو جامه دا پسړو باندې دا حرام ده درې خمو چې کوم اصلي رخم دي د شاتو د چنجنه چې کوم اصلي رخم جوړيږي دا سړی د استعمال نشي کول دغه شان سره زر دا یو لباس ته خایس ته خلک پیزان خسته کوي په لباس کې داخلي دا په حدیث کې د سرو زر استعمال د سړو د پاره غمنه ده دغه شان قران کې دی واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم په دې آیات کې الله فرمایي
که تاسو سفر کوئ په سفر باندې روان یې او تاسو منځ کموئ یعنې قصر کوئ د څلورو په ځای 2 رکعاته کوئ نو په تاسو باندې ګناه نشته خو دلته ورسره یو قید دی ان خفتم که تاسو یریدئ که تاسو یریدئ د دشمن نه نو بیا قصر کولی شئ قصر معنی د څلورو په ځای 2 رکعاته کولی شئ په سفر کې نو که یو سړی و چې زه قرآن منم او حدیث نه منم نو په کار دا ده چې دی په سفر کې قصر ونه کړي چې کله د امن سفر وي د یېرې سفر نه وي نو ته بیا ولې دا سفرانه مونځ قرآن کې ورسره دغه قید راغلی ان خفتم که تاسو یریدئ او دا اشکال یو صحابي ته هم را پیښ شو صحابه هم د دې په باره کې تپوس چې قرآن کې خو الله وایي که تاسو یریدئ نو آله تاسو سفرانه مونځ کوئ او که یره نه وه د امن سفر نو تاسو بیا سفرانه مونځ هغه نشئ کولی قصر نشئ کولی نو پیغمبر علیه السلام ورته ویل صدقة تصدق الله بها علیکم فاقبلوا الصدقة دا د الله یوه صدقه ده دا قبوله کړئ که د یېرې سفر هم نه دی ښه د امن سفر دی بېغمه سفر دی خطره او خوف او یره نشته هم تاسو د څلورو په ځای 2 رکعاته سفرانه مونځ هغه کولی شي نو دا بعضې مثالونه هغه موږ ذکر کړه چې یو سړی قرآن باندې ځان پویه کوي یا په قرآن باندې د عمل کول غواړي د هغې نه مخکې احادیث هم ضروري دي قرآن د فهم دپاره د قرآن د پوهې دپاره او په قرآن باندې د عمل کولو دپاره احادیث هغه ضروري دي د احادیثو نه بغیر یو انسان په قرآن هم عمل نشي کولی په قرآن باندې دی نشي پوهېدی